ومن الناس من يشتري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. دا داسې چلو یو سپینګیری سړی و صاحب الرومي نومېده. صاحب الرومي، سنان الرومي یا صاحب الرومي. دا داسې چل و طالبانو سپینګیری و، اراده یې کړې وه چې هجرت د مدینې منورې ته راسي. په لاره را روانو د مکې مشرکان ورته تر نه را چارپیر سول، محاصره یې کړ. نو دی سپینګیری و، دی له اوښې نه راکته سو او خپله چانټه یې څه وه چې هغه پکې ول، دا غیشې پکې ول. دا چانټه یا جعابه د راکټ چانټه شاته اچول کېږي که نه، دا د غیشو چانټه هم شاته اچول کېدله. اوښه باندې سپورو راکته یې کړله، خپل منځ کې ځان ته تیت کړل او دوی ته یې ویلې وی قسم په الله تاسې خو په دې پوه یې چې زه په نښه کې څومره تکړه یم چې هر یو رانږدې سئ ولم مو، او چې غیشې مې خلاص سي نو بیا په توره در سره جنګ کوم چې څومره مې مړه کړې، بیا که زه مړم سوم پروا نه کړي. نو هغوی ورته ویلې ځه هېڅ هم نه درته وایو، دومره وکړه چې د تا په مکه کې کور دې موږ ته راوښیه او مال دې موږ ته راوښیه، موږ لاره درته پرېږدو، کور کې دې مال کم ځای کې ایښی ده. هغوی ورته ویلې چې لاړ سئ، هغه مال و شیان یې ټول ور وښودل. ستی دی ته لاره پرېښودل او دی مدینې ته مهاجر را روان سو. نبی علیه السلام ته چې راغی، نبی علیه السلام مخکې له مخکې ورته ویل ابا یحیا ربح البیع ربح البیع، کومه بیعه دې چې الله سره وکړله تر ماله تیر سولې، د الله دین دپاره راغللې، الله دې تا ته مبارک وګرځوي. ومن الناس من يشتري نفسه ابتغاء مرضات الله ومن الناس بعض الخلق يشري نفسه خرڅوي نفس ابتغاء مرضات الله لپاره د طلب د رضا د الله والله رؤوف بالعباد، الله مهربان د په بندگانو باندې. د صاحب الرومي طالبانو بعض علما وی دا بلخی و، کله کله بعض خلک پوښتنه کوي وی په افغانانو کې صحابي تیر سوی که نه، نو که داسې طالبانو دی د بلخ سنان الرومي البلخي داسې علما ذکر کوي، او اگر چې د قیل په لفظ باندې ذکر کوي. ما یو وخت کې مکه مکرمه کتابخانه کې یو کتاب کته، د بلخ علما یې راجمع کړي وو، صحابه، تابعین، تبع تابعین علما. نو هغې کې اول دا سړی راوړي و، دغسې د نورو کتابونو کې هم سته ده، د تاریخ په کتابونو کې د بلخي ټکی ورسره ذکر کوي. خو بلخ یو ټکی ده چې بلخ د اوسنی بلخ نه د طالبانو، بلخ کندوز و بغلان هم بلخ ده، تر فریاب پورې طالبانو دا پخوانی بلخ ده. نو بلخ داسې نه چې تنها مزاریان ځان کې منحصر کړي، دا غلطه خبر ده. سمنګانونه، بغلانونه، عین پنشیرم من بلخ د طالبانو، پخوانی لوی بلخ چې ده که نه، علماو بلخ داسې ویلي دي. هدایي کې څه راځي علما د بلخ داسې وي، داسې نه چې تنها دوی ځان کې منحصر کړي.